د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څه به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه. ملګرو د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. او ملګرو څنګه چې تاسو ته جوته ده او تاسو به په سرخط کې لیدلي وي چې د نن موضوع ده د غلامۍ تسلسل د انګریزانو تر پنجابي ریاسته. دا پاور پوینټ د پښتنو او بلوچستانو تاریخ یوه دردناکه برخه بیانوي، له انګریزي استعماره تر پنجاب واک لاندې غلامۍ ته. لکه ما همیشه دا خبره کړې ده چې پښتانو اصلي خپلواکي لا تر نه ده اخیستلې، ځکه چې کله انګریزانو په هند او د پاکستان او د بنګال باندې حکومتونه نو په وخت کې دغه ټولو قومونو غوښتل چې ځان خپلواک کړي، خو دوی خو ځان د انګریزي استعمار څخه ځان خپلواک کو، خو به دوی د پنجاب په استعمار لاندې راغلل، دا پښتانه، بلوچستان، سیندین او ورسره بنګالین. نو دا موضوع ما ځکه نن راوړې ده ځکه چې ما یو ورځ د عباسین صاحب نه چې هغې ورځ خبره کوله، هغې چې کله د هند او د پاکستان جګړه وه نو دوی دا یوه خبره وکړه چې موږ شانه به شانه د خپل فوج سره ولاړ یو. بیا هغې دا خپله خبره بېرته تاو کړه او ځینې پښتنو باندې ډېرې نیوکې وکړې. نو چې کله په هغې نیوکې ډېرې شولې، بیا هغې دا یوه خبره وکړه چې زمونږ په جیب کې د پاکستان پاسپورټ پروت دی او موږ سره پاکستاني شناختي کارت دی، نو موږ سره چې دا شیان دي نو ولې موږ خو پاکستاني نه وو. نو بیا دې په خاطر باندې ما دا پاور پوینټ جوړ کړی. ملګرو چې کله تاسو دا وګورئ تاسو ته به ځینې حقیقتونه هغه روښانه شي. هغه مسله داسې وه چې کله په هند باندې د انګریزانو د هند سب کانټیننټ چې ورته وایي د هند غټه وچه چې وه، په دې باندې چې کله د انګریزانو حکمراني وه نو په هغه وخت کې به هم دوی ته پاسپورټونه ورکول. په 1921 کال کې به د هند خلکو ته پاسپورټ ورکول، هغه کې به ورته لیکلي وو چې برټش انډین پاسپورټ، لکه دا به ورته وو، او دوی ته به دغه شانته دغه هغه شناختي کارت یا د پیژند پاڼه به یې ورته ورکوله چې په هغې باندې به هم دغه شانته لیکل شوي. هغه وروسته په دې پاور پوینټ کې راځي. نو بیا ولې زه دوی ته همیشه دا خبره کوم چې بیا ولې دومره پښتنو او دغه نورو قومونو قرباني ورکولې چې دغه خپلواکي د انګریزانو نه واخلي. که د پاسپورټ مسله یو پاسپورټ او هغه شناختي کارت یا هغه پیژند پاڼه خو درته انګریزانو هم درکوله، خو دې په خاطر تاسو ازادي واخیستله ځکه چې انګریز په تاسو باندې په هغه وخت کې حکمراني کوله او تاسو یو غلام قوم وئ. یعنې دغه ټول د برصغیر چې څه قومونه دي دا په غلامۍ کې ژوند تېروي. نو دې په خاطر باندې هغه ټول راپورته شول او د خپلې خپلواکۍ په خاطر باندې قرباني ورکړه او ځان یې خپلواک کړو. نو دا پاور پوینټ د پښتنو او بلوچستانو د تاریخ یوه دردناکه برخه بیانوي، له انګریزي استعماره تر پنجابي واک لاندې غلامۍ ته. تاریخي حقیقتونه د انګریزانو لخوا ورکړل شوي پاسپورټونه. د برټش انډین پاسپورټ تاریخ د لومړي نړیوال جنګ وروسته په 1920 کې د پاسپورټ قانون نافذ شو. تر ټولو زیات پاسپورټونه له 1921 نه تر 1940 پورې پښتنو، هندوانو، بلوچستانو، بنګالیانو او همداسې په سیندیانو او دغه ته چې دا سرایکین دي او کینکین دي او دغه نور قومونه چې په هند کې اوسېږي، ګوجر او دغه ټول قومونه چې وو، دغه ته دغه پاسپورټونه چې دي دا به ورته ورکول. او دغه پاسپورټونه ته چې بیا دي په دې کې پاسپورټونه باندې به لیکل، په دغه پاسپورټونو کې به لیکل کېده چې برټش سبجیکټ بای برث، دا به ورته په پیژند پاڼه کې لیکل او پاسپورټ کې به ورته برټش انډین دغه به ورته ورکول، سبجیکټ به داسې یو شی به ورته ورکول چې دا ډېر داسې یو قسم تحقیر غوندې د خلکو ته وو. نو دا پاسپورټونه غلامي تاییدوله، نه خپلواکي. د پاسپورټ پر سر به د انګلستان شاهي تاج او مهر و. نو زما د دې خبرو نه مقصد دا دی چې په هغه وخت کې هم دوی ته لکه عباسین صاحب ته چې دی لکه زما دغه دا چې تاسو هغه وخت کې د بري صغیر خلک د پښتنو ته چې په هغه وخت کې دغه کوم پښتانه چې دغه د استعمار لاندې د انګریزانو دغه پاسپورټونه هغوی ته ورکوله. قبایلي خلک چې هغه نیمه خپلواک وو، نو هغه خلکو دی چې دغه پاسپورټونه به نه استعمالوله، که بیا هم ځینو خلکو ته به ضرورت کېدو دغه پاسپورټونه چې دی دا به ورته ورکول. بیا چې کله وروسته پاکستان جوړ شو نو هغې هم بیا د خپل پاسپورټونه بیا د خپلو خلکو دغه ځای اوسېدونکو ته ورکول چې هغه به لکه دا د پنجاب بالادستۍ دپاره به دغه شناختي کارت چې اوس د شناختي کارت هم ته دوی وایي که نه، موږ ورته په افغانستان کې تذکیره وو، دغه پاسپورټ چې دی دا به ورته ورکول کېدو. دا کوم داسې کوم دغه نه دی چې دوی ته ورکول کېدو کوم غټ شی، ځکه چې دې په پاسپورټ په بدل کې ستا د خاورې حاکمیت، ستا سیاست جوړونه، ستا نظام جوړونه، ستا بهرنی سیاست جوړونه، ستا په وسایلو باندې حاکم دا پنجابي قوم دی، د هغې په بدل کې تا ته د پاسپورټ درکوي. که چېرته
لکه بنگال ته هم دا ورکړه. اوس وګوره بنگال چې دی هغه خپلواک شو، اوس هغه خپل پاسپورت لري، خپل سیاست هم خپل جوړي، خپل بهرنی سیاست، داخلي سیاست، د نور هیوادونو سره اړیکې دا ټول په خپل د بنگالي قوم سره دی، نه کوم بل قوم سره. ان د خپل ژبې او د خپل کلچر د خپل کلتور په خاطر باندې بنگالیانو مکمل خپلواکي واغستله. دا پاسپورتونه غلامي تاییدوله، نه خپلواکي. د پاسپورت پر سر به د انګلستان شاهي تاج مهر دا مې مخکې دا لږ دغه موم کو بیا همداسې په مخکې ځو. برټش انډین د انګریزانو وخت پاسپورت په انګریزي واکمنۍ کې به پښتنو ته برټش انډین پاسپورت ورکړل کېده. هغه سیمې چې په هغې باندې به د انګریزانو مستقیما دغه وه د حاکمیت، لکه د پېښور سیمه شول او دغه مانسیرا او هزاره ډیویژن او دغه منطقې چې وي دغه د به ډایرکټ د انګریزانو د کنټرول لاندې وي. نو دغه سیمو کې به چې کله د چاته ضرورت و کوم ځای ته به سفر کوو نو دغه پاسپورت به ورته ورکول کېدو. دوی به برټش سبجیکټ بلل کېدل، یعنې د انګلستان تابع به وي، یعنې غلامان. دا به په هغه وخت کې اوس چې څنګه د پنجاب غلامان دي همداسې په هغه وخت کې به د انګلستان غلامانو. غلامي ښکلي نه لري، خو همدغه شی چې ستا سیاست جوړونه، ستا د خاورې وسایل، ستا په تا باندې حکمراني کول، دا د بل چا په لاس کې نور څه ښکر نه لري. خو د شته چې دغه پښتانه اوس دغه د پنجاب میډیا، د پنجاب نصاب، د ټولو دیو په فکرونو باندې داسې دغه تاثیر کړی دی چې اوس هغه په غلامۍ کې دي، ډېر په بده غلامۍ کې دي. خو دوی خپل ځانونه غلامان نه ګڼي. هغه داسې فکر کوي چې بس دا پاسپورټ یې موږ ته راکړی، کوم غټ شی دی او دا دوی ته ورکړی دی او پنجاب دوی سره کومه نیکي کړې ده. نه، نیکي دې سره نه کړې، بلکې په تاسو باندې ظالم شوی دی. انګریزانو پاسپورت، شناختي اسناد او شاهي مهرونه ورکول، خو واک د هند یا پښتنو سره نه و. نه په هغه وخت کې چې دا حکمراني په ټول سب کانټیننټ باندې وه، نه په ټوله دغه هندي وچه باندې چې کله حکمراني وه. پښتانه یوازې د برطانوي امپراتورۍ یو تابع قوم و، نه خپلواک ملت په هغه وخت کې چې دی. پنجابي ریاست او اوسني حالات پاکستاني پاسپورت. اوس پاکستان یعنې پنجاب پښتنو ته شناختي کارت او پاسپورت ورکوي. او لکه څنګه چې په مخکې د انګریزانو حکمراني وه، اوس همدغه شان د حکمراني چې ده هغه پنجاب کوي، دغه د پاسپورت او شناختي کارت په بدل کې. خو واک، قدرت، اقتصاد او امنیت د پنجاب لاس کې دی. پښتانه د پاکستان تابع دي، خو د خپل وطن اختیار نه لري. دغه د تبه دي، د پاکستان تبه ده یا دغه ځای اوسېدونکي دي، خو واک او اختیار دا چې دا د پنجاب په لاس کې دی. له یوې غلامۍ څخه تر بلې بدترې غلامۍ د پښتنو او بلوڅانو قرباني د انګریز خلاف بې ګټې شوې، ځکه چې له انګریزانو خلاص شول خو د پنجاب استعمار لاندې راغلل. پښتونخوا بلوچان لا هم آزاد نه دي، بلکې تر ټولو بد حالات کې دي. پایله: ازادي یوازې د پاسپورت یا شناختي کارت نوم نه دی، بلکې د اختیار، واک او ملي حاکمیت نوم دی. موږ باید د غلامۍ دا نوې بڼه وپېژنو او د رښتینې خپلواکۍ لپاره ویښ شو. ملګرو، همدغه زما مقصد و، ځکه دا د هند او پاکستان په جګړه کې ځینې پښتنو لیکوالانو او شاعرانو او دغه شان د نور دغه ژورنالیستان چې دي همدا شان بشانه د پاکستان سره د ودرېدلو په خاطر باندې دوی دا مبارزه کوله او د پاکستان فوج به ورته څه ویلې، یا به د ډاره یا به د پیسو په مقابل کې دوی به همیشه دا خبرې کولې. د پنجاب د فوج هغه ظلمونه نه لیدل. نو بیا به ځینو به پکې دا ویلې چې موږ ته زموږ په جیب کې د پاکستان پاسپورت او شناختي کارت پروت دی، نو دې په خاطر موږ پاکستانیان یو. ما دا دومره پاور پوینټ دې په خاطر جوړ کړو چې په وخت کې انګریزانو حکومت په هند باندې، نو هند ته هغه پاسپورتونه د 1921 نه وروسته شروع کړل او دا به ورته ورکول، او هغه دغه د انګلند پاسپورت به ورسره برټش انډین به ورته لیکل. نو دا چې اوس تاسو سره د پاکستان دغه دی، نو څه دا خو څه کم دغه نه دی. مخکې د انګریزانو حکمراني وه، اوس دی د پنجاب حکمراني ده. ډاکټر صاحب، تاسو دغه ژوندۍ بڼه پروګرام ته ښه راغلاست او راسا صاحب تاسو هم ښه راغلاست. نو زه به دا یو ښکاره کړم، د زموږ همیشه لیدونکي ورور حضرت الله رسولي صاحب دا سلامونه رالیږلي دي. وعلیکم سلام، ژوندی اوسې. او د لوی خان غازي میرزمان خان انځور یې لګولی دی، ژوندی اوسې رسولي صاحب، الله دې تا خوشحاله او ارامه لري. ملګرو، موږ د پاکستان په دې منافقت به هم خبرې کوو چې په هغه 13 ورځ چې کومه بمباري یا د ایران په هغه ځینې اتومي بټیګانو باندې وشوله په 3 سیمو کې، په مختلفو 3 سیمو کې، نو هغې کې چې دی هغه د پاکستان د هوایي حریم نه تیر شوي او بیا دغه بمباري کړې وه. نو دوی په پټه کې خو د امریکې او اسرائیلو سره ولاړ دي،
خو خپل ولس ته نادانه ولس ته او خاص کر پښتنو ته داسې ښکاره کوي نه چې موږ د امریکي او د اسرائیلو ضد یو او د ایران په څنګ کې ولاړ یو. دا ټول دروغ وایي. دوی د افغانستان سره هم دا کار کوي، هلته به ورته لارې ورکولې، هوایي حریم به ورته ورکوو، په پاکستان کې ورته 3-4 اډې ورکړې وو. همدغسې نه به دا د دوی تیارې پاڅېدلې د ناټو او د امریکایانو په افغانستان کې به بمباري کولې، هغه ته به بې ګناه مسلمانان په شهادت رسول. نو دا کار همیشه دوی کړی دی او اوس یې د ایران سره کوي او همیشه د ډالرو په مقابل کې خرڅېږي او خپله پښتانه او بلوڅان هم خرڅوي او دغه سیمه هم خرڅوي، ځکه چې ما څنګه مخکې ویل، ځکه د پښتنو د سیمې او د بلوڅانو د سیمې پالیسي جوړونکی چې دی هغه پنجاب دی او پنجاب داسې پالیسي جوړوي چې دغلته همیشه جګړې روانې او ګټه پکې پنجاب وکړي او ډالر په پنجاب واخلي او سیمې او خلک به د پښتونخوا او بلوڅانو شهیدان کېږي.